خبر وداره تو دې په حواله باندې سوي یره داسې لکه ما خو لکه کتلو لکه لاور کې د شانته خواها سکرین باندې مونږ کتل او اوس کوم دی لکه اوس دا یو داسې شی کو ډي پی وی آر په دې په ذریعہ باندې دا خلاته قتل تللو په سمندرونو کې ګرځیدل لکه ډیر زیات شنو زکه چې اوس دا 9D راغله منګلا اوس پورې په 3D او 4D کې ګرځیدو خو دې एकदम 9D ته لړ لغه شنده اوسله نو ګرانو کوم کو زه خدای وایم چې راشه د دې پارک نه د مسعود پارک نه فیملی پارک نه خوند والای دا چرخدار روډ باندې مردان کې تشکل لاشه تقریبا 3-4 کیلومتر کې چرخدار روډ باندې مسعود پارک ته او دلته خامغه فیملی پارک ته راشه وګوره او دینه خوندونه والے او خاص کر داسې سیمو کتلونو ته بالکل ما خوېږي نه زه کله په سمندر کې کله په سپومۍ کې کله په ځنګل کې روانې ما او د اوس ته د کوم زمونږ چې کوم انجینیر صاحب هغه راته دا وی چې دا د دې د په 9D باندې دا 9D چې کوم دغه هغه ډیر لوی پروسس دی او دا ملا ویلي چې چاینا نن دا کړي دغه شان دی زړه باندې کمزوري هو پکې نشي کېناسته که څنګه نو هغه ته وینم نه پکاره چې سات په سات خیر وکړه نه کله پکې سترګې پټاوا دا شان دی داغه سره کې دي چې دا ته بل خیر هغه شان دی خدا دا چې کمزور دل والا اسکو نہ پہنے دا څه څه کې نه کې ما دې څه لګي دې ستا ویګرتاوي کی کله راشي تکینی بیا به ته پته ولګي بالکل کم چې د دې دا موشن رائټ چې کوم دي کنه د دې کوم دا کوم کلیپس چې کوم دي د دې دا موشن رائټ چې کله دې روان شي فنکشن شي کنه نو تب بالکل دا وی چې واقعي زپدې سمندر کې روانه مزه په دې اورو کې روانه مزه په دې کې روانه مشانته نو لکه زه هم چې را دي شي او د دې پارک کې خوندونه وایي خبابو دره تو پارسل خو مې د بانو کوه نو پار د خوښ شو کنه خوښ د نشو یره چې داسې زم د چانو خوښیږي ما یقین دي دغه شان وګورئ چې داغه بجن کې اړه خپل نشته وي د هر سړی په ژوند کې د خپل د بارم دغه شان ځای نه وي او دا کم ما چې کم د پار دا کم ماینو کړه دا چیکینګ نو دا امید ده هر یو شیزو نو زه ډېر زیات خوشاله شوم مطمئن شوم ان شاء الله دا به ډیولپ کیږي او په کله غټ اختر کې 2019 غټ اختر کې بند کوم دی د دې به نورم ډیولپ شي خیر د شیمپو دغه ریواج د ماشومان دغه څنګه خوشالي کې پکې وګونه پکې راوي دغه شانته نو زه به دومره بسوم چې مسعود پارک او فیملی پارک زنده باد ما سهرانی اجازه تاسو نن والي زه زه نو بس دومره بوکو زه وایم چې زه ان شاء الله په زندگی او ژوند په فوق دغه شانته نیکس کې بیا سره دغه شانته په یو خاص پروګرام لپاره سره راځم او د دې پارک متعلق مدیر خو ډاکومنټري کوو دغه شانته اوس ګران مینوالو اجازه غواړو الله پامان د الله پامان